السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن ستاسو په خدمت کې د یو بېساري پرمختګ نښه لرو. په افغانستان کې د لومړنیو بار وړونکو بسونو او ټرکونو تولید. د ملي پرمختیا شرکت NDC دا نوښت پیل کړی دی. په تیرو څو کلونو کې د افغانستان اقتصاد د ډیرو وارداتي محصولاتو سره مخ و. اوس لومړی ځل دی چې د صنعتي خپلواکۍ په لور داسې لوی ګام اخیستل کیږي چې بسونه، ډم ټرکونه او مال وړونکي وسایط په کور کې دننه جوړیږي. مولوي ذبیح الله مجاهد اعلان وکړ چې د NDC لخوا یو ډم ټرک دننه جوړ شوی او ډیر ژر به د کار او ترانسپورت لپاره وکارول شي. دا پروژه د صنعتي خودکفایۍ اهمیت ډیر لوړوي. همدارنګه د ښاري ترانسپورت لپاره لومړني افغان ساخت بسونه تولید شوي. د ښارونو په ځانګړو لارو کې به دا بسونه وکارول شي. یو ستر بدلون د ښارونو پر ترانسپورتي سیستم کې. افغانستان اوس د نړیوالو پام ځان ته راړولی چې د داخلي تولید له لارې شیان جوړوي. تمه ده چې نړیوال پانګوال هم دې سکتور ته ورسیږي او په راتلونکي کلونو کې دا تولید پراخ شي. ګټې او ننګونې: اقتصادي خودکفایي، د کارموندنې فرصتونه، ښاري ترانسپورت کې معیاري بسونه، ستونزې لکه مالي منابع، تخنیکي زیرساخت او د کیفیت کنټرول. پای: که تاسو غواړئ نور معلومات، ریپورټونه یا تولیدي ویډیو وګورئ، مهرباني وکړئ سبسکرایب وکړئ او خپل نظر راکړئ. مننه.